خلاص ملګرو په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې څنګه موږ کولی شو د جاوا پروګرام په نوټ پیډ کې رن کوو یا په نوټ پیډ کې رن کول غواړئ یا په نور کوم ټکس ایډیټرز کې تاسو رن کول غواړئ لکه سبلیم ټکس ده یا نور وغیره چې کوم ټکس ایډیټرز وي په ټولو کې یو شان طریقه ده نو ما تاسو ته مخکې خبره کړې چې کار به پریکټیکل وي پریکټیکل کار به کوو راځو اول زمونږ سره چې دا کلاس جوړول دي زه بل ته کلاس جوړ کړم کلاس ته به یو نوم تاسو ورکوئ کلاس ته ما نوم ورکړل چې ټیسټینګ اول پروګرام نه ټیسټینګ کوو نو ټیسټینګ بریکټ مې شروع کړو اوس به زه دلته کې چې دا مین میتھډ لیکم چې پبلک static void main دا لیکل ډیر زیات ضروري دی ولې ضروري دی اکه سی بیا وروسته مونږ کوو بریکټ سٹارټ string s په غټو کې لیکئ نه به نشي x به ولیکئ او بیا ورپسې بریکټ سٹارټ بریکټ بند او بیا پسې بریکټ بند کړئ او د دې کې هم بریکټ سٹارټ کړئ اوس راځو په دې کې موږ رن کاوه پرنٹ کول غواړو چې موږ ته شو سي هر څه چې تاسو غواړئ هغه به د سیستم څخه سیستم کې هم اس غټ لیکئ سیستم ډاټ اوټ لکه څنګه چې په سی پلس پلس کې سی ان سی اوټ وی کنه په دې کې موږ سره چې د سی اوټ نه نزل ته سیستم موږ لیکو په پایثون کې موږ پرنٹ لیکو دلته به تاسو سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنٹ پرنٹ مو کولی کلو په هغه لاین کې به راځي چې په نوې لاین کې ماته پرنٹ کوه ال ان مې ورکړو نو نیو لاین ال ان مطلب نیو لاین شولو دې باندې خبرې کوو خیر وسته او مې لیکلو چې ال ان سٹارټ کوټیشن به سٹارټ شي زما چې دې کې څه لیکل څه شی پرنٹ کول غواړي هغه بل ته کې تاسو بیا شو کېږي زه غواړم چې تاسو لیکه ویلکم ټو practical java صحیح ده بند کا پس کوټیشنز او بیا بریکټ هم بند کا او سیمی کولن دا ضرورت ده هر لاین چې کله تاسو پرنٹ کول غواړئ دغه په لاست کې باید سیمی کولن وي که سیمی کولن نه وي بیا موږ ته ایرر راکوي وګوره یو مې دلته چې دا سٹارټ کړی دا بریکټ بل مې دلته سٹارټ کړی دا نو د بریکټس په بیا کلوز کې کته په یو لاین کې کلوز کوي که بیل کلوز کوي مشکل نشته هم دې ځکه کولای شي چې کلوز کې او که بل لاین کې ته کلوز کولای شي صحیح ده اوس به تاسو دا سیو کوئ یو خو به دا وي چې د ایکسټنشن به ډاټ جاوا وي او بل چې کوم نوم تاسو دلته کلاس ته ورکړی په هغه نیم باندې تاسو دا سیو کوئ زه اوس راځم فایل او سیو کرتا په کوم ځای کې سیو کول غواړئ چې هر ځای کې تاسو سیو کول غواړئ زه په ډیسکټاپ باندې سیو کوم دا ټیکس به ختم شي ټیسټینګ وزمون کنه ټیسټینګ ډاټ جاوا دغه په تاسو لپاره ډیر ایزی او سمپل بشي دا به تاسو سیو کړئ سیو مې کړو دا کلوز کوم اوس راځو دلته کې موږ ګورو چې ټیسټینګ په نوم باندې یو فایل موږ سره جوړ شول اوس دا کمپایل شوی نه ده موږ د سی ام ډي دا اوس کمپایل کوو کله چې په کمپایلر په واسطه باندې دا کمپایل شي نو دا ډاټ کمپایل فایل ته ځي هغه کوډ ته چینج کیږي چې په هغه باندې بیا موږ نه پوهیږو په هغه باندې صرف کمپیوټر یا ماشين پوهیږي چې هغه بیا باینری چینج کیږي هغه نور کیسې ما مخکې ویډیوز کې خبرې کړې ډېرې زیاتې کولای شي چې هغه ویډیوز وګورئ او خپل کانسپټ مو کلیر کړئ اوس راځم زه سی ام ډي اوپن کوم سی ام ډي به اوپن کوم کمانډ فرونټ دا مې اوپن کول به تاسو کرنٹ ډایرکټري کوم څه ته موږ خپل کرنٹ ډایرکټري راوړو ډیسکټاپ ته راوړو خپل کرنٹ ډایرکټري ځکه زموږ فایل په ډیسکټاپ باندې پروت ده ټیک شو اوس موږ کمپایلر ته ضرورت لرو کنه جاوا کمپایلر به ولیکي ګور جاوا سی فایل نوم څه شی وو ټیسټینګ مو کمپلیټ نوم به ورته ولیکي ډاټ جاوا چې دا پوه شي دا غنوم ده نو زموږ د کمپایلر ته مو ویلې چې فایل پروت ده په ډیسکټاپ باندې او دغه نامه ټیسټینګ ډاټ جاوا دا کمپایل شي اوس ته ګورئ که ایرر چیرته په فایل کې مو ایرر غلطي وي نو بیا به داسې کې دا نه رن کیږي ها نه به کمپایل کیږي داسې کې به تاسو ته ایرر درکوي خو زموږ په فایل کې ایرر نه وو زموږ په کوډ کې ایرر نشته ده نو ایرر یې موږ ته را نه کړل دلته اوس راسي تاسو وګورئ ټیسټینګ ډاټ کلاس وګوره تاسو ته څه وکړل یو دانه بل هغه درکړل دا ګورئ نو فیټ سره اوپن کیږي نه نو دا تاسو ته درکوي ویلم لیدلو اوس موږ څه کوو دا رن کوو غواړو چې دا رن کړو نو بیا راځم دلته کې لیکم جاوا مو لیکلو اوس به صرف نیم ولیکه چې د فایل د څه نامه بس ته ضرورت نشته او دا به رن شي ټیسټینګ جاوا ټیسټینګ and enter وګورئ زموږ سره کوډ رن شولو او سی ولیکل دلته کې ویلکم ټو پریکټیکل جاوا ایزی سمپل خبر ده بیا ته وایم چې سبق کوی نوټ پیډ یا هر یو ټیکسټ ایډیټر چې هغه به اوپن کړئ بیا به دغه نه پس خپل کوډ لیکئ کلاس دا مین میتھډ لیکل دي ورپسې چې څه شی تاسو پرنٹ کول غواړئ سیستم ډاټ اوټ ډاټ فرند سره دا به تاسو ولیکئ بیا مغه نیم ورکوي چې په کوم نیم باندې تاسو کلاس ورکړئ سیو کړئ بیا کمپایلر دا جاوا سی اول به کرنٹ ډایرکټري ډیسکټاپ ته راځي چې فازیک تاسو سیو کړی وي عمل ته به ځي ها وزل د جاوا سی
testing.java چې کوم نوم ورکړی کمپلیټ ولیکئ او بیا جاوا پسې د فایل نوم دا زمونږ نن ورځې درس